دغه روجه وه جون جولای میاشت اړ په شکال مدینه منورې ته اطلاع رااله چې د مکې نه د ابو جهل د سالاره اعلان دی لخکر را روان دی او انقریب په مدینه حمله کی رسول الله صلی الله علیه وسلم هم اعلان جنگ وکړ او وی فرمایل صحابه ته چې تاسو تیار شئ بھئی سامان د جنگ شتا صحابه وی چې یا رسول الله اته توري دي او دعا سنت نه نوري توري شتا او نه نور اسونه شتا مرګري څومره یې وې 314 کسان بس دغه 314 فوج دی اته توري دي او دعا سنت نور څه نشته وې صاحب نور بسم الله چې دوی روانيږي یو دو ماشومان په منډه منډه رااله د یو عمر دی یو لس کاله او د یو عمر دی 14 معاذ او معوذ نامه رسول الله صلی الله علیه وسلم خپو کې غړي چې جی مونږ ته اجازه وکړي چې مونږ هم جهاد تلاش حضور علیہ السلام ورته داسې ګوري چې تاسو خو واړی په تاسو لا جهاد فرض نه دی هغه وی چې مونږ واړی خو یو چالو شو تاسو چې اعلان د جنگ وکړ نو زمونږ مور په جړا ده ځکه چې زمونږ پلار مړ دی او زمونږ مور وی چې ښا په قیامت کې به د بدر د شهیدانو ښځې برید داوی چې زه د پلانی شهید ښځه یم او زه د پلانی شهید ښځه یم کاش چې نن زما میړم ژوندی وی عوام بدر لتلی وی ولته شهید وی چې قیامت کې زم د هغه ښځو په صف کې ولاړه وی چې د چا خاوندان په جهاد کې شهیدان شي خو مور مونږ ته وویل چې پلارم نشته او تاسو ځئ دواړه واورئ که ګولۍ په سینه کې ونه خوړه او په ملا کې وخوړه نو ما د خپلې سینې پای نه دي در بخښلي ځئ به او غشي ته به سینه نیسي حضور علیه السلام ورته وفرمایل چې داسې وکئ چې تاسو کې چې کوم لوی مشر دی هغه دې لاړ شي او دا کشر دی د مور خدمت کشر وی چې نه یا رسول الله زه دې مشر نه ډېر تکړه یم دا مشر دې پاتې شي زه به لاړ حضور علیه الصلاة والسلام ته خواند ورکړ وی ښه ده که نه تاسو دواړه په پرزولو ورشئ چې تاسو کې کم تکړه دی به واستو دواړه په پرزولو ورغلي دي او غیږ په غیږ دي نو دا کشر دې مشر ته په دې غوږ کې وایي چې لالا تا ته ښه پته ده چې را پرزولی خو دې نه شي ځکه چې ته لوی زه وړوکی خو ستا دې په خدای قسمي چې ته په خپله ځان راوغورځوه چې رسول مام تا سره ولیږي او که ته لاړې او زه پاتې شم نو زه به تباه شم مشر ورورې په خپله ځان راوغورځولو حضور علیه السلام ورغی او دواړه په ملا وټپل او ورته ویل ځئ الله دې ستاسو دواړو نګهبان شي وړې وړې تورې ورسره دي منډې 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 تقریبا مدینه منورې نه 100 کیلومتره بدر لري هغه د بدر میدان چې کوم ځای خاص جنگ شوی دی ما لیدلی دا حاجیان صاحبان په لاره تېرېږي هغه ته اوس خو ښار جوړ دی لوی بازارونه دي او بنګلې او ځایونه دي او ما هغه خاص ځای چې کوم ځای جنگ شوی دی او کوم ګویي کې بیا د ابو جهل دي لاشونه کل هم کاڼي شګې او ریګ بیابان دی شین بوټی نه ښکاري چې سر ته لاندې کیسه په دغه مقام ته چې صحابه مو رسېده د ابو جهل لښکر هم راورسېد او جنگ شروع شو
दरोजे मियाश्तो सहाबो अतिया सल मिला मजलम करे दे रोजे निवले दा और रोजे निवली पसदा यव खजूर पद्वा का सनीमा करे दा नु नीमा यव खड़ले दा और नीमा बल खड़ले दा पदे रंग रोजम निवले आओ द बतकी उबइस कलिदी द डांडो अगर नोरोजम दा दार पशकाल म्याश्तम दा द अरब आगा गर्मीम दा पना प खुदाए औ जंगम शोरो दा अब्दुर्रहमान इब्न औफ पखवा की दी माशुमान रामंडा कर चितलता गा अबू जहल कम याव दी आगी वर्तल चुप दागा नामा माल वेलवली वेल चुप आलू या बला आगा वर्तल लो या बला दा लो या बला इलाज मुश्ता द दुनिया तमाशे उगो रही रहमान बाबा हुई द दुनिया प तमाशा ची सोक नाजीगी द दुनिया प तमाशा ची सोक नाजीगी दाखोनन ये तमाशा दा सबान दा आला साहब अब काबल के द बबरक बादशाही दा बबरक दे बबरक दे बबरक दे लारो लाशे मालूम नशु ची कम तरफ तलारो स्पो खड़ो के गिदड़ानो खड़ो नुमो निशान वृक्षद बबरक तासो ख्याल दे दी सी दगा उरजी जियो सड़े पके बादशाही चर्चा ही किसी लेकिन पाकिस्तान के ओगो आला साहब ख्वाजा नाजिमुद्दीन ओ हो आला मौली तमीजुद्दीन आला साहब सदर अयूब आला साहब सदर यहया खान आला साहब भुट्टो साहब ओ हो आगा दे गरगर देखो गरगर दा कुचंडियान मुचंडियान और सर ऊंचा बैठ देखो साहब पे द पास दा बल रागले आला साहब अमीरुल मोमिनीन रागले ज़ियाउलक साहब दे इस्लाम रा रवान करे दगा दे रागे वगा दे रा रवान दे द चर्चा सबा गोरा ची बिया बद चा चर्चा तासो पोइशी द रहमान बाबा दा अल्फाज द करबुन रुपु चे द दुनिया पर तमाशा बा नाज न के गाविरा के बना जका चे दा तमाशा बा सबा नहीं स्तासो दौड़ा दे नंद दे खल्क गुड़े आसमान तपतलूम भी नहीं और सबाए परा कांटा के दो आगा खलक ची दुनिया है नगारे का गोले आगा खलक नामो निशान रख गाविरम जान तजान नवे दाव नवे ची जम चशे दाव तीत शेख कागा रजे उमरजो की ओ खान मातेवीची जिला जमुन बंद खानान ओम देर पर तकलीफ खान तखान विजिदा साहिब हैसियत खलक और साहिब जयगिर माँ और तेल साहिब हैसियत और साहिब जयगिर खलक आगा दे जगम खल्क तो आखिरत जयगिर नसीब शे साहिब जयगिर आगा खलक चाहता आखिरत जयगिर नसीब और पाखिरत की द अदना सड़ी जयगिर दुम रही सल काल अब अस मजल के और दखपल जयगिर हुदूद बनशे मालूम हो रहे साहिब हैसियत दाखला तो द गोराव द कब्रिस्तान चौकीदार
نه صاحب حیثیت نه او نه صاحب جایگیری. ستاسو د خانانو جایگیرونه او جایدادونه دا په ظلم حاصل شوي، دا د انګریزانو درکړې مهربانۍ په خان بادرۍ او نوابوي چې درکړي دي، دا د ظلم جایگیرونه تاسو ساتلی. تا نرستو ستا د زامنو دور چې پراشي په دې جایگیرونو بیا زنا او شرابونه او کبابونه کیږي او رنگ رنگ نوی او تازه عذاب تعالی قبر لدرزی او لړمان او د خامارانو په شکل کې پتا چکه وینا زه خو خیراتونم کوم او ډوډۍ ورکوم. ډوډۍ زکات میاش کې ډېر دی ګونه باخه کوم او ډوډۍ ورکوم. دغه ډوډۍ د ستا کفارو د زکات په پیسو چې دی ګونه باخه کې اوري کې کور دی وران شه دا زکات کی ډېر دا مالدار خلک د زکات میاش کې دی ګونه باخه کې خلک په باندې وريږي وې دا مې زکات او پیخ دی وزپ په دې زکات کې زکات لپاره اخذ د مسکین شرط دی. مسکین او غریب به قبض کین او علا بزکات په دې زکات کې نو عرض میں دا ولدا چې دا د دنیا تماشې دي نن به یو سبا لوی تماشا د هغه خلقو دا چې دنیا قربان کړه د آخرت. عبدالرحمن ابن عوف نا ماشومان تپوس کی چې دلته ابو جهل کړه ویا مخامخ پس پیناس چې سو ورمنډه وې دنا زمون محبوب دمر تانګ پیرا په ولاړو دا غي په خپو کې ورننه وته ورته لا ابو جهل لعیلا او د محمد رسول الله دشمنا. ابو جهل ورته داسې کوس پاس ګوري وې تاسو کې اما شمان ورته وي مونږ د محمد رسول الله غلامان. وې مشر کشم نه لري وې زمونږ مشر الله دی او کشر زمونږ محمد رسول الله دی. وې یریږي نه زه خو دې وخت کې جنگي جرنیل د بدر د میدان نو ما شمان ورته وي چې یرا شریعت کیا ہے دنیا میں فقط اللہ سے ڈرنا. شریعت کیا ہے دنیا میں فقط اللہ سے ڈرنا. رسول خواجہ کونین کی عزت پہ کٹ مرنا. اے ابو جہلا شریعت سشد پا دنیا کے دا اللہ یرا پزل کی پیدا کول. شریعت وای څه ده چې د خدای یاره دې پړه کې پیدا شي دې ته شریعت. دا نن چې پاکستان ته لری لری ناره وای یریږي د دې پړه کې د خدای یاره نشته، د خدای خوف نشته. د خدای یاره دې پړه کې رااله هغه کار به نه کوي چې په کوم خدای خفه کیږي. نن تاسو پاکستان کې وګورئ خوف خدا ورنه بلکہ لوی ظلم چستا پدے ملکی کم کی گی. لوی ظلم حکومت پتو پاولا حکومت پریدا قوم و عوام چکم لوی ظلم کئی. قرآن غندی قانون پروت تے او دوی د جون فیصلے د پیرنگی قانون توی. لوی ظلم چی منکم کم یو جماعت او یو مدرسہ یو محلہ او یو کلے او یو کندے یو ڈلا او یو قوم با تاسو اونگو رہے چاگا جماعت تا یا مدرسے تراغلی چا زمونگ او دی دا تنازع دا زمونگ پا دین فیصلہ ہو گو رہی ہے چا امید ہے او کم ملا دے او کم یاد ہے او کا شیخ دے او کا میخ دے او کم اجی دے وہ چی گڑبڑ پیش چی گورے تانا کے بناست. تانا دے پیرنگی دے قانون زید کچرائی دے پیرنگی دے قانون زیدی او جماعت دا دا خدای دا قانون عدالت دے. جماعت ترا دا گٹ او بیلات خود سر دے ورکشا
ګټ او بیلات خو په کچرو کې مشتا په تاړه کې مشتا هلته به یو ګټي او بل به بیلی او جمعات ته چې د قران فیصله تراشي هم چې کوم په حق یا به وګټي چې تاسو خیال راځي تیر ورځو کې یو سړی را ویل یو مولا می فیصله کړی دا فیصله غلطه کړی مالسی کړی چا تقریر راته وکړو نو ما ورته چې ته ویل زمارونو خدای به خو باسه ما په شریعت نه کولا وارونو آرامیانو می شیخان غوندې دي اول شریعت ته لاړ اسړې اوس دا زموږ خلک دا بنی آدم چا تقریر راته وکړو نو مولا دا یو ظلم کړو چې هغه مال روپۍ کې 14 سنې دا بل سړی کېده او یو دوانې پکې بیا هم دته پرېږي مال که زه اوس قاضي قضات وی نو ما به اول دا مولا وجلی ویل ولې مال دا دوانې هم ستا نه کېږي ظالمه دا یې در سره زیاتې کړې 14 سنې دا پردي ډېرې ټاپو خراب شو دې له راغلی و چې ګینې دی به اوچت پاسېدو لاړ دا زمونږ د ملک حال تاسو وایئ چې دا پاکستان کې څومره خلک مړ کېږي او کم خلق د ژوند فیصلې د پیرنګي قانون ته وړي او د مرګ نه وروسته دې خلکو پسې مونږ قرآن وایو په قبر ورته تبارک الذي وایو لله ما فی السماوات والف لام میم ورته وایو ته وایې چې دا کلمات بلاندې قبر کې دې سړي ته څه فایده ولري د چا چې په ژوند د قرآن سره دا که تاسو خیالو کې په دې روژه کې دا خلق د 3 شپو ختمونه خاص کر په دې غرونو کې 3 شپو کې حافظانې ودرولي څوک په 21 شپو کې کوي څوک 15 شپو اوس ته سوچو چې په 3 شپو کې د کوم کلام حافظ پسې واوري تاړه کې دا خیال کړی دی چې راته ښکاري چې د قرآن هم دا مطلب دی چې په تراوو کې حافظ نه واورو بس نور دی چې څه خوښه ده هغه کوه نه د شپې د قرآن واورېدو سهار دی چا سره سوک سپېړه او بجای د جومات د تاڼې ته منډه کړه دا د شپې قرآن به پتا ګوایي چې بېګای زه اورېدلی وم او سهار یې خپله فیصله د فرنګي قانون ته یوړه دې ته عزیزانو سوچ قوم د قوم تباه دی او ملک د ملک تباه دی حکومت دی هغه ظالم د قوم او د دین سره لوی ظالم چې دی د 40 کالو را روان حکومت کوم حکومت چې په خپل دور کې د قرآن قانون په ملک کې نه دی جاری کړی دا بدبخت قوم هغه حکومت پسې بیا ارمان کوي هغه حکومت پسې بیا افسوس کوي ضیاءالحق به سبا لاړ شي موږ به ده پسې هم جاړو چې هی هی ډېر ښه سړی و ځکه چې په 10 کاله کې پاکستان کې قرآني نظام نه و راوستی نو ده پسې به موږ خو دا یو ارمان به کوو یو ارمان که هغه د کفن کش کیسه درته یاد دی چې سړی و مړی به چې وشو د شپې به ورغی او قبر کې به یې کفن وویست زوی وی بچیا ډېر ګناهګار یم څه به کېږي ویل پلاره خدای راستی چې په خلکو دې وبخم به چې پلار یې مړ شو زوی به د شپې مړي نه کفن هم وویستو په کونه کې به ورته موږی هم ټکوالو خلکو ویل پلار یې خدای په جنت کې دا څه د خنزیر بچی ته پاتې دی خو ورسره دا کار دا یو ارمان به کوو چې خدای دې بلا نه خوا تېر شوی خو چې تېر خدای هغې نه خو هغه ښه و خدای هغې نه خو هغه هغه یو کیسه ده چې یو ډاکټر یو سړی ملغلره بیا مونته پوهېږئ په خبره روژه هم نه ده نن سبا هم
خدای دې خیر ملغلره بیا مونته نو زر زری وینځله په وله کې چې وینځله چې پاکه شي اته د لاسه وغورځېده اوبو یو سړی ورپسې لیونی شو چې هی دا خو ډېره قیمتي ملغلره وه او داسې وشو لیونی شو سرسام شو کور ته راغی پاکې نه پلیته ښه وه پاکې نه پلیته ښه مور وی څه چل دی بچیا پاکې نه پلیته ښه وه مور چې دته وکته هم سرسام شو هغه هم چغې والې پاکې نه پلیته ښه وه پاکې نه پلیته یعنی ګنده ښه وه وینځلی به هم نه چې رانه اوبو نه وړی بیړی کور مالت خلق راله دا څه چل دی مور او زوی دواړه چغې وهئ پاکې نه پلیته ښه وه دوی ورته کنځلې کړي چې کنځلې کړي دي کور والا هم سرسام شو ویل تپوس نه تپوس خو تپوس نه تپوس ایم په کور کې ناست یو دا چغې وي تپوس نه تپوس خو عام سرسام کم یو چې یو بل ته ګوري سمسار د پاکستان ته تاسو خیال کوئ ټول سرسام شي نو نن د یو سړي بیان دی په اخبار کې چې پاکستان حکومت را سره کومې وعدې کړې نو یې لا پوره نه کړې ستاسو د مشر بیان وایي داسې پوره یې نه کړې مال پاکستان چې څوک غوطه کړي دي په سمندر کې نو هغه تر قیامته پورې به لاش هم نه راوځي پاکستان ته ګوره د پاکستان وعدو ته ګوره وایي ابای مې لیونی شوه په تورجمي باټینګ ګڼواړي د دې عادي سلویخ کاله وشو چې هر حکومت راغلی دی واده د اسلام راوستو نه ده کړې په دې ملک نه ده کړې د 90 ورځو په واده ضیاءالحق راغی او 10 کاله په دې تېر کړ اسلام او نظریه او اسلام او قرآن او قانون او شریعت او بنچ او های کورټ او سپریم کورټ 10 کاله په دې تېر کړ تر نن هغه خبره رښتیا کړې څنګه مې وی اسې جای څنګه قوم یې داسې به در باندې حکومت راځي دا هم ستا او زما د کور خبره نه ده دا د پیغمبر خبره کما تکونون یؤمر علیکم څنګه چې یې داسې به امیران در باندې راځي چې دا څنګه قوم دی که تاسو ښه حکومت په خپلې زندګۍ کې ولیدو او مړم نو راشئ په قبر مې متیاز په خپلې زندګۍ کې به نه ګورئ دغسې کوڅه ډب به در نه جوړي کله به ښځو پسې منډې وهئ کله به اجړاګانو پسې منډې وهئ کله به خنساګانو پسې منډې وهئ کله به ممبرانو پسې کله به چا پسې منډې دا د غلو جمعداران چې جوړېده دا کونسلرۍ دا د کمیټۍ دا د چواړیانو جمعداران دې دپاره تاسو سال جوړ کړی ځان ته خیال په دې کوڅو کې په دې لارو کې هغه چغې هغه سورې هغه غدا تاسو سال دا څه قوم دی د دې څه ضمیر دی د دې څه ایمان عزم والا قوم پکاري مضبوط اراده والا قوم پکاري نبازیت چې کوم قوم کې نو قوم خورز نشو کولی تاسو به وګورئ دا کور وارثان لاړو ډاکټر یې راوستو چې دا لکم سرسام دی او دا مورم سمسام دا پاکې نه پلیته خوا ده ډاکټر راغی داسې چلې په دې هلک وکړو چې او په مورې چې دا خبره یې ته هېره کړه چې ته هېره شوه نو ډاکټر ویلې پیسې څومره کېږي ډاکټر صاحب ویل 100 روپۍ اول په تاسو خدای عظیم عذاب د ډاکټرانو نازل کړی دی څه خدای پیژندلی 100 روپۍ فیس 100 روپۍ الته د 500 یا د 150 یا د 100 مزدوري کړي الته د ماشوم باندې الټای دستونه لګېدلي 100 روپۍ فیس اوس بلا د ماشومانو مور ولا خرڅه دله 100 روپۍ ورکې کټه بچ دا قهر در باندې نازل دی کنه دا قهر د خدای په حکومت نازل دی چې لک سوچ خو کا بدبخته
ابل اور دلته هړتال دی یو ماشوم دی 5 میاشت دستونه په لګېدلي الټۍ اسپیټال ته بوتلې وې زمونږ هړتال دی مریضان نه ګوري تاسو په ایمان وای چې دې ملک له د خمینی غوندې انقلاب پکار دی کنه دی چې رانه یو ژوند دی پاتې نشي زما مریض درغه هغه مړ کیږي او ته زما هړتال دی چې دغه وخت کې په دې اسپیټال کې څومره وې او دا ګردنونه مې ته وډاو کړي ستا اسپیټال د پیسو د پاره دی تنخواه د پاره دی مطالبه دې څه ده په دې اسپیټالونو کې تاسو څال جوړ کړي پټه پوړاند شي د اسپیټالونو کې خود شپې وګورئ چې څالي دا قوم روند دی دا خلک ویني نه چې دلته څالي ستا هړتال دی ته زما مریض مه ګوره دا زمونږ ملک دی نو زما عزیزانو زما 100 روپۍ فیس دی ورته وی دا 50 والا 50 به بیا در هغه وی نه مال پورا 100 راکړه وی ښه سبا راشه ډاکټر صاحب نو بیا به 100 در ډاکټر لاړو دغه ترورې تپوس وکړو د دې هلک نه چې بچیه دا په تا څه چل ویل ولې ترورې ویل دا تا چې وی چې پاکې نه پلیته خوا بیا ور یاد شو چې بیا ور یاد شو بیا یې چغې کړې پاکې نه پلیته خوا مور یې چغې کړې پاکې نه پلیته خوا چې سبا ډاکټر راغی چې ورته یې کتلې خو بیا هغه چغې وایي ډاکټر چې ورته وکت هغه هم سرصاف هغه وی یاره 100 نه 50 ښې وې 100 نه 50 چې پرون مې 50 اغسته نن خو مې 50 هم لاړې پاکستان دې دغه شی دی وروره هر یو چې راشي بل وخت دنه خو بل خو چې هغه راشي وخت دنه خو بل خو سل مې څه وختې چې 50 هم ورپسې لاړې دا زمونږ ملک او نور به ګورئ او تماشې به د ځان کوئ دا تاسو دا شیخان حاجیان صاحبان ګیري میري پریخي دي په دې کار نه کوي والله کې په دې راټینګ کوي په دې نه خدای راستی که جنت راټینګ کوي موږ دا ګیري دي دا ډیلې دي ډیلې دینه د ولو واخه خدي واخه دا زمونږ ګیري نه دا ډیلې دي ډیلې یو طالب نه وخان د پوسو کې طالب راستا ګیره خدا که زما د سپید علاقه خدا هغه الخان خدای راستی که خبرم چې ستاد سپید علاقه خدا که زما ګیره ویل ولی ویل کدی ګیری ایمان تیر کو خدا ګیره ستاد سپید علاقه نه خدا او که ایمان تیر نکو نو بیا ستاد سپید علاقه ته خدا کداغه لک ایمان تیر نکو نو اسه د خدای په قهر اخته په مخم غز غز واخه ولاړ دي عزیزانو چې د ایمان تیرولو درد پړه کې نو په وخت مخ باندې پاکي وها په دې کار نه کی چاګیره پرېخه دا په ځای په تمه ده جدا ده ګیره مې پرېخه کنه جنت پدې کې نه ده چا دومره مسواک په جیب کې ټومبلې زغه کنه چا چوک ته جمعې منزل راغې مصالح پوګرا چورې زغه کنه دا نه کېږي ماما روجرالا دیکھو وګورئ کم ځای کې چې اوسېږئ کم ځای کې التبدا سے نرے نرے ڈھونڈ لگے جیسے نہ چې مد په شربت روزه ماتو مد چا روزه به شربت نہیں ڈھونڈ بلګه ز پېشمنی ترکاری سره روټای خورم اسنه چې سو پسپور روټای روزه وننيسي کياو سړی په نهار روزه ونیوا اټول کله او ټول کنده با الله په جهنم کې پیاچي تا په شربت روزه ماته کړه او تا ته پته و چې د پلاني کور کې شربت د ګوړیم نشتا یو خدا چې خبر نه کم ځای چې اوسېږي التبزان خبره التبزان خبره پلاني کور کې پته وکي خزه تبوي لور تبوي زوی تبوي ورشه بچي ته دغه کور کې وګوره ماشوم به ورولېږي چې په میز ور کرا یا په کټ کې شربات یا دچکه یا ګلاسونه سپراته دي پکوړې اغسلې دي کنه زما دې په خدای قسمی
چې یو قجوره دی چاله ورکو او جماعت دی ولا ورکو د یوې قجورې اجر به د احد د غر عمر استاد نه کوي پته لګي یوې قجور نه خانان مانانی مازیګر کې د دنیا نعمتونه په مقدار او جی نسیم نه دا زنتلا کی ټول روزه خواره دي ټول په دې ورځو کې اول لس پنځلس کسانو مانه تاسو خو خیر مانه اکثر یریږي اپویږي چې دا داسې کافر استن سړی ته وځي بیا تبا پیراشي جی ما ته تکلیف نه روزه روزه بچیا ته ستل پرون دا بالا منه بینک کرانه یو تاسو ویجی دا روزه فطرانه سمرا ده مالوالی ولک زیات می ټیک نه ده انتاس نه اپړی ته می ورته ویل چې په دې منبر اوس ویل نه شي وبه مال چې صحت ټیک نه ده په وخت خزا هم پرې ده دغه چې د کم سړی صحت ټیک نه هغه ته خزا پرې خول پکاري ته د خزي حق نشه درکول الله بس شو چې روح دې سنډا عمر غټي وته چې ما د روزه کفاره سمره دا ورته چا مولا خدري او خان ستاسو رنگم خنه ده او رنگم ده دا ده او خوره روزي او بیا به د خیره چرته ونیسي کینی یو 5 روپیا د ورځې چا غریب لا ورکاوي دا پښنګر کې یو مولا یو خان ته ورکاوي او بیا به خدای دغه کې خدای دې قرآن کچ کور دی ورانشي 5 روپیا د چا غریب لا ورکاوه دا خو هغه سټیج کې وی چې کوم سړی په داسې مرض کې مبتلا وي چې د دنیا ډاکټران ته نا امید دي چې دا سړی عمر لا جوړیږي نه بالکل او د دغه نه بده مري نو هغه د پاره بیا دا چې د سرسایي عمره پیسې به د یو روزه کفاره ورکړي نو سړی ته بیونی وو یا سب بدني بیمار دی د روزه سلور شپږ دا یو خوري روزه نه پسته بیا ونی ځکنه هغه د پاره کفاره کم ځای کړه عزیزانو دې ټولو خبره ته سوچ وکړئ چې روزه د دغه خلق د ابو جهل ورته ویا ماشومان سے یریږي نه اور تو شریعت کیا ہے دنیا میں فقط اللہ سے ڈرنا رسول خواجہ کونین کی عزت پہ کٹ مرنا اے ابو جہلا شریعت سے دے دنیا کی دا اللہ یرا پڑھ کی پیدا کول دی او د سردار کونین د ناموس د پارزان قربان ول دی نو یرا پکې د قبضه را ابو جهل ورته گزار کوي ویل گزار تکوا بیا بدی گیلای پدل کی چیز یو موضوعی دوو تا گزار ابو جال چی تورا رو چتکڑا نا یو ماشو ورتوی وی صبر کولا اندی ندی داس پیٹای پرانیسته شوی او بغورزی اگه چی سر را ٹیٹ کو داس پیٹای کتا رستو ندی یو ماشو ملاس ورطا برابر شو پدی گردنی ورطا تورا کیخو وی اللہ اکبر ابو جال داس نکوز رو غورزی چرا غورزیدو تمام فوج حق بک شو چی داس چلو عبدالرحمن ابن عوف پا مندر آغے پا دی سینور تک ناس وی وجنی خود ناہلو دلا سمر شما سر میں وڑو کے دے دا مرائی میں لگلان دے غسکا دا سر کا طولب میں خلق رازی چلک سر میں دے مرائی سر غٹ خکاری گردن تی غسکا فی النار والسقری دا ابو جہل زوی عکرمہ را منڈی کی پا دیو ماشمی گزارو کو دا ولی تی بیل چه ولی تی بیل کو ماشم تا دا ولی پتا نیشتا او لاس کی تورا نیولی دا منڈی را منڈی وی لاس ور پورز وڑا دی چه مازیگر کی گوری چه تاس چل دے دا لاس تلیخ پیلان دی کو اللہ اکبر کو لاس اوغر پیغمبر ورطا اللہ دے سوک بچیا و یا رسول اللہ ستا دا مینی تقاضا دا چل منڈکی میں فرق راویش دے لاس میں لیول خراب کرے ہو زان نمی لرے کو چے لیول میں برابر مازیگر ٹھیمو دا بدر پا میدان کے آپ یو قجورہ باندی نیول روجو والاو دا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جنڈا درولا باقی بیان میں بیاشی واخر دعوانا
वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु